نه کپنو روپۍ وي نه یې توبتو روپۍ وي نه یې تیږو روپۍ وي دا خو والله. السلام علیکم ورحمت الله. قدر لیدونکو د خوست ښار نه لرې انتر زلزلې میدان ورته راغلي یو. د یوې کونډې مور کور ته راغلي یو. که د دې کیسه تاسې واورئ حق حیران به شئ. اول تاسې د دغه چت وګورئ، دا ځایونه یې وګورئ، د دې کور دغه سیستم وګورئ. او مور مې ناسته ده، زه هم غواړم دلته کښېنم ورسره. قدرمنو لیدونکو د دې مور کیسه به د مور نه پخپله واورو. مورې څه مشکل پېښ شول تاسو ته؟ مشکل ورکه دا دی چې دا غریبنۍ دی واجب یورې ننګور مړه شوله، بیا مې لمسی مړ شو، اوس بیا اوس مې پېغله لمسی مړه شوه. همدې به شیانو ته جوړول، ما به خرڅول، بیا مې روزي په پیدا کوله. اوس هغه لوړه مړه شوله، خدای دې وبخي جنتونه ویر کړي. نور خو مې والله دومره واجې نه واکسي چې یو الله نه وتلې، نور مې هېڅوک نشته په دې دنیا کې. مورې دغه رژموتې ته څه کوئ؟ بس خدای مهربان دی، مونږ چې اوبه ورسېږي یا قبلې مو دي اوبه مړۍ چې رسېږي کله کله که رسېږي خو ورسېږي، که نه ورسېږي ولا نه اوسو. کله کله داسې تاسو نور شئ ورځې غولې دی والله داسې ورځې راغلې چې مونږ نه اوسو. مورې د سامان چې ته جوړول چېرته ته جوړوله؟ دا ورکه دا ګډرو ګلان مې جوړ کړل، خرڅ مو کړل په 1500 خرڅ مو کړل، اوړه مو په واخیستل، یا مو دا چای برا په واخیستل، بیا مو بل شی خرڅ کړ، وړکو ته مو جمعې په واخیستلې. اشه دا هغه زموږ ژوند و. اوس هغه هیله هم ختم شوه؟ هیله خو مې ختمه شوله، نوره خو زه اوس بډۍ یم، په لیار یا نشم تللی، زړه زور مې کم شو. وخ مورې دغې جلکۍ سره مې ډېر زړه زور کم شو. ویلې مورې ویلې نړو نه ته زیاته وه. خیر دی مور، ټوله مرګ لرو که نه مرګ خو شته؟ مرګ خو لرو، که څه مونږ یې چې بدشیو نه مړ کېږي، مونږ چې یو. خو په دغه مې زړه باندې چې ډېره دې ته وخته مونږ ته بې ګټله. مورې دې به څه درته ویل؟ دې به ما ورته وویل چې بچی یا بیماره یا رنځوره وی چې قراره ته کښېنه، خدای بې رسوي. زه به ما خدمت مې کولو، ما عزت مې کولو. څومره وخت کېږي دا پېښه شوې ده؟ همدغې میاشتې کې 15 میاشتې کې. د 20 شپې کېږي؟ د 20 شپې کېږي. مورې د کفنو پیسې وي تاسو سره؟ نه کپنو روپۍ وي نه یې توبتو روپۍ وي نه یې تیږو روپۍ وي. دا مخال ته ویډیو کې خلک هسې څه ته نه غواړي خلکو نه؟ خلکو که ما سره کمک وکړو خو الله دې دوی سره وکړي بله طرفه، که نه وکړو هغه خدای مې شته دی، نو چا نه په زور غواړو، نه چې که چا کمک سره کولو سره وبېږي. ښه مورې. قدرمنو لیدونکو راځئ د دې مرکز سره همکاري وکړو. د دې مرکۍ هر څه د لاسه ورکړي دي. یو لمسی چې هغې به ورته په لاس باندې ګلان جوړول او دې بیا خرڅول. هغه لمسی 20 شپې مخکې په حق ورسېدل، هغې د کفنو پیسې نه یې ورسره، هغې هېڅ شي پیسې نه یې ورسره. روژه کې مورې روژې ته مې څه اخیستي دي اوس رښتیا روژه ده نو؟ روژې ته مې خدای پرون لغونته غنم و چاته رسولي وو باک نه، مغه مې رونه کړي دي. مورې کور کې نور لنده بلې غوړي چې شته؟ داسې خو لکه چې وي خو خیر شته، ګزاره کوو. ښه مورې خدای مهربان دی. خدای مهربان دی. ښه قدرمنو لیدونکو راځئ د دې دردمنې مور سره همکاري وکړو. کیسه خې تاسې واورېدله چې څومره دردونه تکلیفونه په تېر شوي دي. الله دې موږ تاسې وساتي، دې ته دې الله پاک د زړه صبر ورکړي. د روژې مبارکه میاشت ده دغه روانه ده، راځئ چې همکاري ورسره وکړو تر څو دغه مور شونډو باندې مسکا راولو. نیمګړی ژوند دی په ډېرو باندې تېر شو او موږ تاسې هم تېرېږي روان دی.